السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول باروغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو نو ویډیو کې درته هریم عزتمندو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلی دی. د مردان سره تعلق لرونکی یو ښایسته ځوان چې نن چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړلی شو. آیا دا ولې قتل شو او د قاتلان څوک دي او د مور او د پلار د قاتلانو باره کې څه وایي؟ ملګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. ملګرو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په د روشنی کلیک چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. ملګرو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې. د مردان سره تعلق لرونکی د 20 کالو ځوان چې ډیر په بېدردۍ سره نن قتل کړلی شو او دا د عبدالولي خان یونیورسټۍ طالب علم او د مور او د پلار دا ظاهره کړې دی چې دا د سکول ته نه یونیورسټۍ ته نن سباهي تیار شو. چې کله یونیورسټۍ ته لاړل نو موږ ته بیا بعد کې اطلاع راغله چې دا چا په ډزو باندې ویشتو او موږ ورپسې هسپتال ته چې لاړل د حالات ډیر زیات خراب وو چې د هغې نه بعد بیا موږ ته ډاکټرانو وویل چې مشکل دی چې دا بد شي. ټیم بعد بیا موږ ته اطلاع راغله چې تاسو وفات شو. د مور او پلار چې کله میډیا سره خبرې کولې نو د هغو دا ظاهره کړې دی چې زموږ د زوی د چا سره هیڅ قسمه سلانجه جنګ جګړه نه وه. نو آیا د دومره ظلم او زیاتۍ زموږ سره ولې وشو چې زموږ د ګل په شانتې زوی ډېر په بېدردۍ سره قتل کړلی؟ نو آیا پولیس او حکومت ته زموږ درخواست دی چې زموږ قاتلان دي زموږ ته په ګوتو راکړي، ځکه چې دا دومره زیاتۍ او ظلم زموږ سره چا وکړو چې موږ ته خپل د دشمن پته ولګي چې آیا دا زما دشمن دی او د دې نه پس د موږ دشمن ته دی سخت نه سخته سزا ورکړلې. ملګرو د دې نه پلار د دې نه بعد دغه پلار ډیر زیات وجړل او د جنازې نن 4 بجې په مردان کې به ادا کیږي. امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ شي. معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریہ.